السلام علیکم دوستانو. د کرکټ په اړه د نن تازه څلور مهم خبرونه. افغانستان لپاره د خوشحالۍ خبر، شهنشاه افریدي د شاهد افریدي د لور سره کوزده وکړه. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې دوه پښتانه مشهوره لوبغاړي یو بل ته نور هم سره نږدې شول. چټک توپ اچوونکي شهنشاه افریدي د نوموتي لوبغاړي شاهد افریدي له دویم لور سره کوزده وکړه. افغانستان په تازه ټیسټ درجه بندۍ کې له بنګلادیش څخه مخکې شو. آی سی سی د کرکټ نړیوالو شورا نن تازه د ټیسټ لوبو درجه بندي اعلان کړه چې پکې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نه هم ځای خپل کړی دی. په دغه تازه درجه بندۍ کې هندوستان په لومړي، نیوزیلند په دویم، استرالیا په دریم، انګلستان په څلورم، پاکستان په پنځم، جنوبي افریقا په شپږم، سریلانکا په اووم، ویسټ انډیز په اتم، په نهم مقام کې افغانستان او په لسم مقام کې بیا د اسیا غوره لوبډله بنګلادیش ځای لري. هند کرکټ ملي لوبډلې د انګلستان څخه وروستۍ درې ټیسټ لوبې وګټلې چې له همدې حمله یې نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله د لومړي مقام څخه ګوښه کړه. یاد دې وي چې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه 15 ټیسټ لوبې ترسره کړې دي چې دوې ګټلې دي، درې بې بایللې دي. که افغانستان کرکټ ملي لوبډله راتلونکي ټیسټ لوبه د زمبابوې څخه په غوره مارجن وګټي، نو امکان شته چې نور هم مخکې راسي. د آی پی ایل سیالیو مهالویش اعلان شو، خو لا تر اوسه ترسره شوی نه دی. د هند غوره لیګ سیالۍ مهالویش په ډاګه شو، خو ویل کېږي چې صرف اوس د دغه سکیجول یا مهالویش د آی پی ایل حکومتولۍ شورا له لوري باید تصویب شي. د راپورونو له مخې چې د آی پی ایل 14 پړاو سیالۍ به د اپریل میاشتې له 9 نیټې څخه پیل شي، د می میاشتې تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي. د یادولو وړ ده چې تر دې دمه په دې اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. ان ای سره یوې سرچینې په خبرو کې ویلي دي چې دا لیګ ممکن د اپریل له 9 نیټې څخه پیل شي او د می میاشتې په 13 نیټه به پایلوبه ترسره شي. دغه سرچینه زیاتوي چې تر دې دمه پورې رسمي غونډه نه ده نیول شوې، مګر تمه شته چې په راتلونکې اونۍ کې دننه غونډه په لاره واچول شي چې په ترڅ کې د دغه مهالویش تایید یا بیا هم ونه منل شي. هندوستان انګلستان ته په ماتې ورکولو سره د چمپionship لوبې ته لاره ومونده. د کوربه هندوستان او انګلستان ترمنځ د څلورو ټیسټ سیالیو وروستۍ لوبه هم ترسره شوه چې پکې کوربه هندوستان په 1 انینګز او 25 منډو بریا خپله کړه. په وروستۍ سیالیو کې انګلستان د ټاس یا پچ په ګټلو وروسته لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړه چې د 10 لوبغاړو په سوځېدو سره 215 منډې وکړلې. تر ټولو زیاتې منډې بین سټوکس 55 وکړې. هند ته اکشر پټیل 4 لوبغاړي وسوځول. هند په جواب کې د ریشب پنت 101 او واشنګټن سونډر د 96 منډو پر مټ 315 منډې وکړې. انګلستان ته بین سټوکس 4 لوبغاړي وسوځول. انګلستان د خپل بیټینګ په دویم انینګز کې هم ناتوانه وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې وکړې. لوبه یې په 1 انینګز او 25 منډو وبایلل. هندوستان د څلورو ټیسټ سیالیو لړۍ 3-1 وګټله. په دې سره د چمپionship لوبې ته لاره ومونده. د چمپionship لوبې ته نیوزیلند له وړاندې لاره پیدا کړې وه. تمه کېږي چې نیوزیلند او هندوستان په د جون په 18 نیټه انګلستان تاریخي لارډر کرکټ لوبغاړي کې د چمپionship لوبه ولوبوي. دا و د کرکټ په اړه د نن تازه مهم خبرونه. که مو دا خبرونه خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.